عباس رضي الله عنه قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا يغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب. پرون مو ویلې چې دا انواع د څادرو دي لکه موږ تاسې کتره او څادر او پټو یا کمبله دا کسا او خمائس تعبیر په کمبله خو هغه کمبلې نه چې اغوستل کېږي نه دا نری کمبلې چې خلک یې اغوندي هم ځکه وروسته روایت کې چې نبي علیه السلام اغوستې وه خو نقشو یې د نبي علیه السلام حضور څخه راپوه نو ځکه یې هغه بیرته لرې کړه. کسا مطلق کمبله موږ تاسو په اصطلاح ډبل پټو خو خمیسه بیا هغه ده چې څه نشانونه یې پکې اعلام ولري دغه استعمال هم روا ده مدعا اسانه شوه صرف دا چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه کومه شړۍ یا کمبله چې په هغې کې نشانونه وو هغه یې بیرته واپس کړه چې دا وروړئ حضرت ابي جهم ته او د هغه هغه بې نقشو څادر او یا پټو ماته راوړی دا مسله مو مخکې ویلې وه چې تحفه د هغه د طرف نه وه اوس چې دغه یې بیرته ورکولی هغه ته نو صورتا رد د تحفې راتلو موجب د خفګان ګرځېدو ځکه نبي علیه السلام د هغه عوض تر وغوښت چې دی په دغه پوه کړي چې د تا د هدیې رد مې نه ده مطلب صرف دا مطلب ده چې هغه نقشانونه نقش د سړي حضور کله خرابوي نو حضور خرابېدن حضور برابرېدن دومره اهتمام پکار چې د جامع نقش ته به هم سړی ډېر نه ګوري. دغې وجې نه موږ فقهای کرام لیکي چې د کعبې مبارکې دور د قبلې دور د جومات دغه منقش کول بیا خاص کر په دقایقو باندې په باریکو باریکو شیانو باندې دا مکروه ده. موږ تاسې لمونځ ده د سجدې ځای ته کتل خو ډېر کم ده چې څوک ګوري چې ودرېږي نو مخ طرفاین طریقه دیواله پورې ګوري چې مخ ته د یو وارې نقشه ولیده او ګلونه دې ولیده پکې نو ټوله ورځ به ذاتي هغه چورتونه یې لمونځ به تېر شي او په دا به نه خبر چې موږ اوس کوم صورت ویلې څومره وویلی شو په کوم کیفیت باندې ویلی شو. نبي علیه السلام د جامع نقش هم لا بیرته رد کړی ده. باب اشتمال الصلاة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن حبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابذه وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وان يحتمي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وان يشتمل الصماء. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل وبالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستان اشتمال الصماء والصماء وأن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد الشقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى يحرباه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. کتاب اللباس ته د جامو بیان ده. په جامو کې بعضې جامو کیفیتونه منع دي. کیفیتونه دا حدیث مبارک موږ تاسو مسلم شریف کې دا ویلې باید د منابذې او د ملامسې په وخت کې دغه حدیث مبارک ذکر شوی و. په دغه حدیث مبارک کې دا یو تفصیلي کې د دریو شیانو منع دي بلکې شپږ شیان دي مجموعه. دوه قسمه سوداوې منع دي باید د ملامسې او منابذې موږ تاسو تفصیلي ویلي دي. دوه وختو کې لمونځ منع ده د سهار د لمانځه نه وروسته تر لمر ختو د مازدیګر د لمانځه نه وروسته تر لمر لوېدو
او دوه قسمه جامو استعمال منع ده چې یو احتمال سما او بل احتباء فی ثوب واحد. د احتمال سما ویای چې شته منع ولې ده. نو د احتمال سما تفسیرونه دوه قسمه ذکر شوي دي. څوک وایي چې احتمال سما دې ته ویل کېږي لوی څادر ده داسې د ځانه تاو کې راتاو کې لاسونه هم دننه پکې بند کې مکمل ځان په دا یوه څادره کې بند کې. د دغه نه ممانعت بیا ولې ده؟ خو ټول بدن پټ ده. د عورت لوڅېدن خطر مطر نه ده. وایي منع د دې په خاطر ده چې انسان د یو کار ته ضرورت پیدا کېږي لاس منع ده. اوس لاس بند ده ته تر څو لاس راباسي هلته هغه کار تلف کېږي یا ضرر د مار و لړم یو څه شی دي هغه منع د دې په خاطر ده. دوم قسم احتمال سما هغه دا ده لکه ده چې د یو تفسیر ته اشاره وکړه څادر د یو دغه یو څادر د ځانه ښه غټ ته تاو کړو عورت مورت په پټ شو د موږ تاسې خلک دی بیا دا د یوه طرف څادر دا د لاندې طرف بیرته داسې راواخلي په ولې واچي و چې دا څادر راپورته شو بیرته عورت لوڅېږي که نه نو د عورت د لوڅېدن په خاطر باندې ممانعت ده. د احتباء فی ثوب واحد هم دغه وجه ده چې سړي وي یو لنګ پرتوګ نه ده لنګ ده او په دا یوه لنګ کې داسې د پښو په سر باندې کیني څادر داسې یا لاسونه داسې ونیسي نو خو مخامخ عورت یې لوڅ ده. احتباء فی ثوب واحد نه منع وکړه او د احتمال سما نور د جامې په ذات کې خبره نه ده. جامې استعمال کې منع نه ده دا کیفیت کې منع ده چې احتمال سما ده او یا احتباء فی ثوب واحد. دا بل باب هم دغه د احتباء خبره ده حدیث بیا دغه مکرر کې ذکر کېږي. باب الاحتباء في ثوب واحد. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي زياد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وان يشتمل بالثوب الواحد ليس على احد شقيه وعن الملامسه والمنابذه. وبه قال حدثني محمد قال اخبرني مخلد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتمي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. باب الخميصة السوداء. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان بن سعيد بن العاشر عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنهما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم فقال ائذوني بأم خالد فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها قال أولي وأخلقي وكان فيها علم أخضر وأصفر فقال يا أم خالد هذا سناه وسناه بالحبشية حسن. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه لما ولدت أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا تصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. خميصة بیا مخکې مو ویلې کمیس کیسه شړۍ خو چې علامه دار وي دلته د سودا خبره ده چې د تورو وړیو نه جوړه شوې زیړې زیړې لیکې وي پکې یا وایي شنې شنې لیکې وي پکې. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام خالد بنت خالد پلار خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنه ده یغه هجرت حبشو ته کړی دغه لورې د عمه په نامه باندې هلته پیدا شوې. د دغې بیا وروسته د پیغلتوب نه د حضرت زبیر رضی الله عنه سره نکاح راغلی. د حضرت زبیر رضی الله عنه نه دوه زمن پیدا شوي دي. یو زویم خالد نومېده پلارم خالد دې زویم خالد. نو ام خالد په یغه لحاظ باندې ورته وی حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دغه ډبلې کمبلې راغلې وې تورې کنکۍ په یغه کې چې دغه به چا ته ورکو نو د دې د شان سره مناسب وویلې ام خالد راولیه. داسې خو نه ده چې دا مور وه مور خو وروسته وګرځېده خو اوس نه د لقب باندې مشهوره ده هغه راولی هغې ته یې ورکړه. بیا حضرت پیغمبر علیه السلام په خپل لاس مبارک داسې په سر ور واچوله او زیری ورکوي دعا ورته کوي ابلی و اخلقي و اخلفي. پرون موږ تاسې اخلاقي خبره کړې وه دلته اوس دوه نسخې دي ابلی و اخلقي.
دغه نسخه د اخلاقي ده که د اخلیفي ده؟ څوک وایي چې اخلاقي ده تاکید د دې مخکینۍ جامع ابلي ټکي دپاره زړه یې کې ښه یې زړه کې زړه یې کې ښه یې زړه کې در باندې چې دومره زړه شي چې پینې ورکې. حضرت نبی علیه صلات وسلام یې جامه تر څو پورې زړه مه بولئ چې هغه شکېدلي ځایو ته پینه ور ونه ګنډل شي. زړه یې کې ښه یې زړه کې یا دا معنی ده یا دا معنی ابلي و اخلفي دا زړه کې د تا عمر دومره اوږد شي چې د هغې نه بعد بلم زړه کې خلف ته اشاره ده بلم زړه کې. پرونو غالبا چې موږ تاسو ویل چې یا د دې دعا وه د دې د عمر د اوږدوالي دومره په قوم کې لویه وه چې اخر به قصې کې د په پلانکۍ قوم کې پلانکۍ دومره د ډېر عمر چښتنه ده، او یا دا چې خپله دا د کمیس ورسره لوی شو چې هغه حضرت شاه نورشاه کشمیري صاحب دا ویلي و چې هغه هم دا لوی ده کمیس هم ورسره لوی ده. خبره په دې کې ده چې خمیسه ده حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته ورکړه او هلته خپله بیا پیغمبر علیه صلات وسلام ته ام سلیم رضی الله عنها چې زوی پیدا شو وی چې ګوري چې بل شی ونه څکي اول کوشش وکړي چې د پیغمبر علیه صلات وسلام لاړې مبارکې د ده نس ته داخلي شي تحنیک دپاره ورولېږو. هلته دې وی چې زه چې ورغلم حضرت پیغمبر علیه صلات وسلام خمیسه حریسیه نوم د یو ځای ته منصوبه ده د یو ځای کمبله یې اغوستې وه او هغه دابې د صدقې چې د فتح د مکې په وخت کې راغلې وې هغو باندې نشانونه لګول. پیغمبر علیه السلام خپله کمبله اغوستې ده چې یو وارې ثابت شي شی د پیغمبر علیه صلات وسلام نه بیا د شک و شبهې ځای ځای نشته چې وایي دا به ناروا وي. احتیاط بېتیاط ځای په هغو کې نه کېږي. باب الثياب الخضر وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن عكرمة ان رفاعة طلق امراته فتزوج عبد الرحمن بن الزبير القرظي. قالت عائشة وعليها خمار اخضر فشكت اليها وارتها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها اشد خضرة من ثوبها. قال وسمع انها قد اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان له من غيرها. قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بيغنى عني من هذه وأخذت هلبة من ثوبها. فقال كذبت والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. قال وأبصر معه ابنين له فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. شنې جامې پرون مو ویلې چې شنو جامو صفت پیغمبر علیه السلام کړی ده ممانعات یې نه ده کړی. یو د پټکي په باب کې شخصي ثبوت نه ده خو ممانعات هم نشته خو شعاریت یې ناروا ده چې څوک شعار عنوان ګرځوي. حضرت پیغمبر علیه السلام ته دغه واقعه څو وارې موږ ویلې چې ښځه راغله او دا قصه یې ورته وکړه. صحابي ښځه طلاقه کړه په 3 طلاقو باندې. دې نکاح وکړه د 2 میړه سره. 2 میړه د دې په دعوه 2 میړه د دې په دعوه عنین ده چې د دې سره نزدېکت نشي کولی. پیغمبر علیه السلام ته راځي تمانا د هغه اول میړه ښکاره کوي. پیغمبر علیه السلام ورته چې نه تر څو چې دای د تا نه څه ونه څکي ته د ده نه تر څو بیرته نشي کېدی. خو نن روایت کې لږ څه تفصیل ده. دا 2 میړه مبارک دا ویلې ده. دا راغله ام المؤمنین ته په شکایت کالي یم شنه دي خبره اوس به په دغه ځای کې ده ډډې یم شنې دي. ډډې وروښوی ام المؤمنین ته چې داسې ویلی یم. دا په مابین کې د راوي عبارات دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې راغی کور ته والنساء ینصر بعضهن بعض دا د حدیث جز نه د راوي وی ښځې هسې هم د ښځو ملګرتیا کوي. نو ام المؤمنین حضرت پیغمبر علیه السلام ته په ډېر تعصب شکایت وکړه چې مسلمانې ښځې د میړو نه دومره سخت تکلیفونه برداشت کوي. ما د دې وجود ولید د دې تر جامو د دې وجود ډېر شین و.
یعنې جامې هم شنې وې خو وجود یې تر هغه ډېر شین و او دا شکایت چې دی وکړو خو دې په شکایت کې څه بیا ویلې نبي علیه السلام میړه م راوغوښت میړه راغی 2 زامن هم ورسره دي د بل واده نه دغه ښځې ورته وویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې اما بل هیڅ بد اخلاقي جرم ګناه نشته صرف زه د خپلو حقوقو مطالبه کوم دا یې د جماع ده نه نو ویلو بنا را باندې وکړي دا خطبه دغه ځای کې لکه مخکې صورتو کې به دغه تفصیل ځای نه وکړي بل د نزدېکت دا نه دا بس د خطبې د په شکل باندې عنین ده نو دکه مې وایي اوس حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدعا علیه نه د سړي نه پوښتنه کوي ولې دا رښتیا وي دی ورته وویل چې نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم ده داسې مخم لکه پوستکی دا غړک چې تر جوړوي دا پختن غواړي نو هغه ډېر داسې مخل کېږي چې دا وړی مړی او پوست او هر شی ته لرې شي تر یغ نه یې ښه سره زده یې که ښه یې سره مخمه خو ناشزه د بد اخلاقه دغه زاړه میړه سره یې تعلق ده هغه طرف ته تګ غواړي نبي علیه السلام خو دې ته د دې د دعوې موافق جواب ورکړو چې ته چې دا وایې چې عینین د ما سره نزدېکت نه ده کړی نو بېرته نشي ورتلی اول میړه ته خو بل طرف ته د ده سره چې د هلکان ولیده په رنګ کې بیخي درته شوي دي نبي علیه السلام پوښتنه تر کړه دا د زمن دي وایي او نو دې ته یې ویلې ته څنګه دا وایې چې دا عینین د جما نشي کړی زمن ده ته داسې شوي دي لکه کارغی کارغي ته دا کاغه نه دي دا زوی پلار په رنګ کې توروالي کې فرق نه لري یعنې حبه لکه دی یعنې توهم د دې نشته چې هغه بلې ښځې دي د بل چا سره زنا کړې وي نو چې اولاد هم لري ته ولې وایې چې د ما سره نزدېکت نشي کولی خو به هر تقدیر خبره د شنو جامو ده د دې جامې هم شنې اغوستې وي هلته د ډډو تشبیه هم ده د جامو سره محمد سياب البيض وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن سعيد بن ابراهيم عن أبيه عن سعد رضي الله تعالى عنه قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر حدثه أن أبا الأسود الدؤلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وقال أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أبو عبد الله هذا حديث هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له ما كان قبله سپین جامې په جامو کې د رنګ په حیثیت سپینې جامې بهتره دي روا خو ټولې دي دا بهتره دي دا یو واقعه ده مخکې مو ویلې د احد کې د نبي علیه السلام په ښي او چپ لوري باندې جبرائیل علیه السلام او میکایل علیه السلام په سپینو جامو کې صحابه یې ما 2 نفره ولیده نه مې مخکې لیدلې و نه شاته چې د په ښي لوري او په چپ لوري و سپینې جامې وې دا بل روایت حضرت ابوذر غفاري رضی الله عنه وایي چې زه ورغلم پیغمبر علیه السلام ته دی ویده و سپین څادر په پروت و بیا ورغلم دا اشاره د دې ته چې دا خبره مې ښه یاده ده بیا ورغلم دی راویښ شوی و سپینې جامې ثبوت راغی چې پیغمبر علیه السلام استعمال کړی بیا مې د پیغمبر علیه السلام نه دا واورېده چې څوک چې دا کلمه شریفه ووایي او مړ شي نو جنت ته به ځي ما ورته ویل اګر که اصلاح کړي غلا یې کړي د ویل اګر که 3 وارې مې چې خبره مکرره کړه په 3 وارې راته ویل اګر که ته ډېر په خفه کېږې رغم انف ابي ذر ده به بیا دغه حدیث بیانوه دغه ځای به یې ورسره بیانوه اوس دا چې کلمه یې ویلې جنت ته ځي تفصیل مخکې موږ تاسې 8 توجیهات کې کړي دي یوه توجیه دلته امام بخاري کوي چې دغه خبره چې نفس په کلمه ویلو جنت ته ځي دا د هغه چا په باب کې ده چې په اخر وخت کې تائبا دا کلمه ویې سړی کافر ده په غرمه کې مسلمان شو کلمه یې ویلې چې کور ته تلو اکسیډنټ یې وکړ مړ شو ځای یې چیرې ده ګورې عمل یې نور نه ده کړی صرف کلمه یې ویلې لاړ جنت ته ولې داسې تاویل کوي
ځکه مخکې موږ تاسو ویلي وو چې بیا د نورو روایتو سره معارض را نشي. د نورو روایتو نه خو د ګناه کبیرو په باب کې د عذاب ثبوت هم ده. هلته موږ تاسو د دغه زنا او د غلا په باب کې څومره شدید وعید اورېدلی و. لا یزني زاني حين یزني وهو مؤمن. هلته نه پې د ایمان کړی وه، دلته ویې سره له زنا جنت ته ځي. نو خو تطبیق موږ تاسې په 7 طریقو باندې کړی و. یوه طریقه یې دلته دا کړه چې دا د هغه چا په باب کې ده چې تائبا کلمه وي په آخر عمر کې د مرګ په حال کې بیا نو ګناه منع نه تر وشي لاړ چې مړ شو نو ځای به یې جنت وي. باب لبس الحرير وانتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان المهدي قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فيما علمنا أنه يعني الأعلام. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه ورفع زهير الوسطى والسبابة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحيى عن تيمية عن أبي عثمان كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لمن لم يلبس في الآخرة منه. وأشار أبو عثمان بإصبعه المسبحة والوسطى. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو عثمان وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال شعبة فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن أبي ذبيان عن خليفة بن كعب سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال أبو عبد الله وقال لنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد قالت معاذة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله قالت سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن كثير عن عمران بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت ائت ابن عباس فسأله فسألته فقال سل ابن عمر رضي الله عنهما فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلق له في الآخرة. فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب قال عن يحيى قال حدثني عمران وقص الحديث. د ورېښمینې جامې استعمالول درې حاله دي. په عام او عادي حالاتو کې چې استرار مسترار نه وي خالص ورېښمینه جامه استعمالول د نورانو دپاره اتفاقي حرامه ده. دوم د استرار په حال کې خالص ورېښمینه جامه اتفاقي جائز ده. چې استرار راغی د استرار په حال کې اتفاقي جائز ده. الضرورات تبيح المحظورات. خبره اوس په دې کې ده چې د استرار حال نه وي د هغه نه بغیر په د عامو حالاتو کې ورېښمینه جامه استعمالول چې بل شی ورګډ وي هغه بیا څنګه ده. نو زموږ فقها شریفان داسې وایي دا شی چې اوبدل کېږي لکه اوس دا څادر ده چې اوبې یو داسې اوږده تارونه دي سودا، بل دا داسې لنډ لنډ چې پکې اوبدل کېږي لحمه. دا ډېر چې استعمالیږي دغه لحمه استعمالیږي. اعتبار دغه ته ده. که دا اوږده تارونه د ورېښمنو وو خو دا لنډ تارونه د وړۍ وو د کتان وو د
پنبې و مالوچ و هر شی بل شی و بیا استعمال جائز. او که دا لنډ تارونه یې ورېښمن و او اوږده تارونه یې بل شی و نو د استعمال ناجائز. اعتبار اغلب ته ده. بعضې خلک دومره توسع کوي ورېښمینه ړونګه ورته یوه بخۍ پکې تېره کړه، یوه بخۍ دغسې پکې تېره کړه، د بل تار ځکه استعمالول روا دي. اعتبار اغلب ته ده چې لحمه غالب ده نو د دغه استعمالول چې دی بیا ناجائز دي. او که لحمه یې د هغه وه د سپنسیو وه او د سودا یې د ورېښمینو وه بیا استعمال جایز ده. یو خو د اغوستو ده، دا خبره د موږ د اغوستو په لباس کې باید پټکای په سر کوي، کمیس اغوندي، پرتوګ اغوندي، د ورېښمین جامې، دغه درې کیفیت دي. یو په عنوان کې ورسره ذکر کړي دي جلوس علیها لبس الحریر و افتراشه للرجال. دا ناستای په دغه څنګه ده؟ په دغه کې د نور ائمه ثلاثه او د موږ صاحبین مبارکین ورسره د دغه جمهور علماو رایه دا ده چې په ورېښمین خالص ورېښمین لباس باندې ناستا هم ناروا ده. لکه اغوستل چې ناروا ده برسیره ناستا هم په ناروا ده. او د امام صاحب نه خپله یو قول راغلی ده چې نه ناستا یې په روا ده. ولې یو روایت کې راغلی دی چې د حضرت ابن عباس رضی الله عنه په کور کې دا تکیه چې موږ او تاسې ورته کوو دا تکیه د ورېښمینو جامو لیدل شوي دي. بل هم داسې یو روایت راځي چې نبي علیه صلات وسلام په داسې تکیه ناسته دا بالښت باندې چې هغه پوښې د ورېښمنو وه. لیکن اکثره فقها د موږ په قول د صاحبینو باندې فتوا ورکوي چې ناسته یې ناروا ده. د هغو دوو روایتو په باب کې وی چې د سند په لحاظ باندې ضعیف دي. که د ابن عباس رضی الله عنه په کور کې یا دغسې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ناستې خبره پکې کېږي وایي هغه د سند په لحاظ باندې ضعیف دي. دغه خبره قوي ده چې اغوستل ناروا ده نو په کېناستل هم ناروا ده. دریم ترجمة الباب ذکر کوي وقدر ما یجوز منه، وقدر ما یجوز منه د روا بیا څومره انداز ده. ظاهره په دغه حدیثو مبارکو کې دوه ګوتې مبارکې ان حضرت صلی الله علیه وسلم وښووې چې دومره اندازه د ورېښمنو پروا نه لري. مثلا دا یې څادر دغه ژی دا یې په ورېښمنو ورسره جوړ ده، لکه دا ډبل پټوګانې دغه ژی یې شنه لیکي دا نورې بل رنګې دوه ګوتې. لیکن چې علماو اقوالو ته سړی وګوري مجموعه فتوا په 4 ګوتو راغلی ده. د 4 ګوتو په انداز باندې د ورېښمینې جامې استعمالول جائز دي. هغه د اعلامو په شکل د نقش په شکل د چوپانې کوټونه پوستینان خلک جوړوي، بیا په د کنجان منجان دا به جوړول په دغه ورېښمنو باندې به نقش کوو د 4 ګوتو په انداز باندې. دغه نقش د 4 ګوتو په انداز د ورېښمنو جائز ده. دا نمونه ده د ورېښمنو د آخرت چې د انسان یخ طرف ته ترغیب راشي چې دا دومره لږ دي، دومره ښایسته بریښي او سړي ته دومره محبوب دي. د جنتیانو جامه خو ده د ورېښمینه، خو او امتحان ده په دنیا کې منع ده. وعید نو دومره سخته چې په دنیا کې څوک ورېښمینه جامه استعمالوي توبه تر ونه باسي، په قیامت کې به د ورېښمینې جامې نه محروم وي. مثلا مو مخکې ویلې وه چې جنت جامې خو دي د ورېښمنو او په ګناه باندې خو سړی کافر کېږي نه د موږ د اهل سنت والجماعت په رایه باندې. نو دغه سړی خو اخر مسلمان د جنت ته خو به ځي چې جنت ته لاړ بیا به د جنت کې د ورېښمینې جامې نه ولې ممنوع؟ ځکه په جنت کې دننه خو بیا د چا خفه کول نشته. نو جواب په 2 طریقو مخکې موږ تاسو بیان و. یو دا چې څوک مستحیل حرام ځان ته حلال وبلي بیا خو دا کافر، اخو جنت په ټول عمر نشي تللی. او که نه مجرم مسلمان ده ګناهګار ده ورېښمین لباس یې اغوستی ده په جنت کې به د ورېښمین لباس نه محروم وي. د دغه بیا څه معنا ده چې وي مسلمان؟ نو د دغه 2 معناوي دي. یا دا معنا تر هغه وخته د تکلیف نه ابتدا جانب مراد ده د ګناهو د وجې نه چې الله تعالی اراده د تعذیب وکړي جهنم ته لاړ شي، تر څو پورې چې په جهنم کې وي دی د جنت د نعمتونو محروم ده که نه ده محروم. نه لباس د جنت اغوستی شي، نه شراب د جنت چکلی شي، او شی هم نشي کړی، خو چې ورشي بیا اجازه یې ورته. او دوم دا چې جنت ته به دننه لاړ شي خو ورېښمین لباس نه به شرابي به د شرابه نه د سرو زرو استعمال چې چا کړي د سرو زرو نه به محروم وي، خو خفه به نه وي
ولې هغه اشتها یې خدای پاک ختم کړي، هغه شوق یې ور ختم کړي. خفګان خو په ده نشته، دته احسان نشته. لکم فیها ما تشتهي انفسکم خبره ده، هغه وعده ده. خو فضیلت نقصان راغی، درجه کمه شوه. اوس یې موږ تاسې په ژوند کې یو انسان ده، قوه شامه یې ختمه ده، د شي په خوشبویي په بوی په بدبویي بیخي پیږي نه. اوس دا که عطر نه کې استعمال په خفه کېږي، خو په پیږي نه. اوس د نورو خو دغه امتیاز د فوقیت شته چې هغه د استعمالي خوند په اخلي دی، هغه خوند د نشته، اگر که دی خفه نه ده، خفګان احساس نشته، ولې بوی لري نه، خو لیکن محروم خو شو دی هغه نعمت نه. نو چې څوک د دنیا کې دغه ناجایز جامې استعمال کړي چې دغه ورېښمینې دي، نو هلته به هغه مقام د نعمتو کم شي، ولو که دته به خفګان نه وي، خو هغه شوق به هم خدای پاک ور ختم کړی وي. باب مس الحرير من غير لبس ويوافيه عن الزبير عن الزهري عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناديل سعد بن معاذ في الجنه خير من هذا. ورېښمن، سره زر، سپین زر د مسلمان د پاره بیع تجارت کې روا ده، مال ده ناروا نه ده، مالیت خو نه ده ختم. سره زر ده اخلي خرڅوي، سپین زر اخلي خرڅوي، ورېښمین اخلي خرڅوي، نو لاس په ویې ګوري، دا شرعي ممانعت نشته، د استعمال نه ممانعت راغلی ده. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چا یو کوټ د ورېښمین لباس په تحفه کې راوړی. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه وخت کې ممانعت لا نه وه، دا نورې ګوري لاس په ویې ده، د دنیا تر دغه قیمتي ورېښمنو نه بهتره ده، نو د جنت هغه په اخر جامې چې اغوندي هغه به څومره بهتره وي. ترغیب هم ورکوي هغه طرف ته، ورسره دا چې د لاس وروړو نه ممانعت ونه کړه. نو ورېښمین لباس تجارت په کړی شي، لاس وروړی شي، دغسې سره زر سپین زر